چې به هیڅ انسان ته صاحب ویل هغه مولانا بجلیګر صاحب وی دله ته چې دله نه وي هغه دلم دلی نو دله ته به دله وایو. نو نواز شریف چې دی هغه خو د عمران خان د خپو خاورو پسې هم نشي رسېدی. خان کو رها کرو په دې خان نه رها. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د عمران خان صاحب سره مینه کوونکي ډېر زیات دي. 90% خلک چې دي عمران خان باندې مین دي او تقریبا دا 2-3 کاله وشو چې رژیم چینج شوی دی خو په ملک کې هغه حالات نه راز سټیبل کیږي. خو د عمران خان صاحب ازادۍ نه بغیر دا ټول شی نه کنټرول کیږي. دلته کې ما سره موجود دی هجرت کامران صاحب د حقیقي ازادي چیرمن دی او دلته کې ما سره موجود دی جناب امین وزیر صاحب زیشان صاحب دلته کې مونږ سره دلته موجود دی. دا د زیشان صاحب ابای علاقه د 400 تاسو ته پته را چې لږ ورځې مخکې د حقیقي ازادي ټایګرز د طرف نه اناونسمنټ شوی و چې په هر ضلع کې په هر علاقه کې به موږ د عمران خان صاحب د ازادۍ کیمپ لګو. هلته به اویرنس ورکو چې د عمران خان صاحب ازادي چې ده هغه په فیسبوک باندې هغه په ټیک ټاک باندې هغه په ټویټر باندې ټویټ کولو سره به نه کیږي. نو دا هغه حقیقي ورکرز دي چې دوی غواړي چې د عمران خان صاحب ازادي. دلته موږ سره موجود دی جی زیشان صاحب چې 400 اوسیدونکي دي او د دوی په علاقه کې موږ موجود یو درګۍ. نو سویل بغواړی او د کیمپ په حواله سره تاسو څه سټریټیجي ده او د عمران خان صاحب د لپاره دا دونه ستړي ولې کوئ؟ دا څه وجه ده؟ د دې نه مخکې زموږ په ملک کې خو داسې څه لیډرشپ نه دی راغلی. عمران خان صاحب چې دی د هغه نه شاته کیږي نه. دا ولې څه وجه ده؟ اول خو جی ستاسو مننه کوو، شکریا چې تاسو زموږ د غریب خانې ته راغلی، موږ له مو ټایم راکو. او بیا جی د چیرمین صاحب حقیقي ازادي ټایګر چې کوم هجرت صاحب دی ورسره امین وزیر صاحب چې د حقیقي ازادي ټایګر پریزیډنټ دی د آل پاکستان، نو د دې شکریا ادا کوو چې تاسو راغی زموږ ځای ته، موږ له مو عزت راکو. جی څنګه چې تاسو ووایئ چې د خان دپاره ستړی او د هغې کیمپ دغه سوالونه وکړه، نو د خان دپاره خو دا ټول ملک ولاړ دی، ټول پاکستان خو چونکې د حقیقي ازادي چې کوم د دې دا چیرمین موږ سره دی دا ټایګرز دی، نو دا یو الګ قسم سټرګل کوي. نو موږ دې اپریشیټ کوو. نور بلا تنظیمونه دي خو دا خلک چې دي د کلونو داسې دغلته په ثوابۍ کې ناست دي، کیمپ یې لګولې، کال نه سیوا ټایم وشو یوازې ناست دي او دا خلک د خپل دغه ته رابلي. نو په دغه سلسله کې دي موږ له راغی چې تاسو به 400 باره کې څه خیال لیکم. نو انشاءالله زما خو په خیر اراده ده چې موږ دلته 400 کې کیمپ ولګو او چې کوم حقیقي ازادي ټایګرز دغه حقیقت چې کوم ورکر دي چې دغه موږ ځان سره په دې کې دغه کو ایډجسټ کو او دا راولو او دې کې دا ویرنس وکړو چې د دې کیمپونو نه دا آواز وځي چې ولې زموږ یو بېګناه لیډر چې کوم د هغه دومره موده وشوه چې هغه په جیل کې دی په داسې کیسونو کې چې د هغې نه سر شته نه بنیاد شته. نو دغه خلکو کې دغه اویرنس دغه کیمپونو لګولو مقصد دا دی. انشاءالله زما اراده ده او مشوره به کوو خپل ورکر سره چې دلته کیمپ ولګي. زبردست شو جی. هجرت کامران صاحب دا راته ووایي په لنډو الفاظو کې راته دا ووایي چې څه سټراتیجي ده، آیا دا تاسو فیل کوئ کیمپ لګولو سره به د خان صاحب ازادي څنګه وشي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. فرحت بھائی د کیمپ لګولو اصلي مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې دا نن سبا تاسو وینئ جلسې جلوسونه ریلیانې دا خو موږ د 2 کالو نه دا هر څه وینو. نو مونږ وایو چې دا ورکر چې دی دا خود مختاره شي. په دې کیمپونو سره به دا ورکر خود مختاره شي او دوی به په خپله باندې یو سوچ وکړي چې د عمران خان رهایي څنګه ضروري ده او څنګه کیدی شي. ځکه د لیډرشپ خو موږ 2 کالو نه راکاږي، کلم اسلام آباد ته بوځي او کلم سنګجاني ته بوځي، کلم لاهور ته بوځي، کلم خو چې چېرته مویشي منډې ده په هره مویشي منډۍ کې وروره د ځناورو په منډیانو کې موږ وګرځولو. نو اوس چې دا کم د کیمپونو لګولو مقصد دی هغه دا دی د خان صاحب د رهایي دپاره هر ضلع کې د خان صاحب هغه جانثار هغه سپیان موجود دي چې د کم د خان صاحب رهایي دپاره ځان وجني. نو مونږ وایو چې هغې پر امن طریقې سره چې څنګه د عمران خان صاحب نظریه ده څنګه د هغه سوچ ده چې پر امن طریقې سره د مونږ د خپل ملک د مستقبل دپاره کار وکړو. نو د دې کیمپونو مقصد هم دا دی چې د عمران خان صاحب رهایي پر امن طریقې سره مونږ خپل بزور بازو غواړو، سوال منت نه کوو. په ګراوند کې نو په روډونو به کینو، په هر یو چوک په هر ضلع کې په هر یو چوک کې به مونږ کینو او د خان صاحب سپیان به ټول ورته راوباسو چې وروره مونږ د خپل لیډر رهایي غواړو. که چېرې په هغې سره هم ونه شوه نو بیا به مخکې لایعمل انشاءالله د دغه کیمپونو نه چې په ټوله کې پیکې کې به دا کیمپونه لګي او بیا به مونږ ټول په یو ورځ باندې یو کال ورکوو انشاءالله د مخکې لایعمل. دا راته ووایه لیډرشپ تاسو سره په دې کې شامل دی چې په کیمپس وغیره تاسو لګوئ؟ داسې کار دی وروره د لیډرشپ ته موږ 2 کاله انتظار وکړو خو هغې سره څه سټراتیجي نشته، نه د هغې سره څه لایحه عمل شته. خو چې موږ کله لیډرشپ ته وایو چې د خان صاحب رهایي وایي بس کنونشن دی راځئ، نو په کنونشنونو باندې دا خلک ټول وروره ستړي که او په کنونشنونو په دې خان کو رها کرو په دې خان نه رها کېږي. زبردست. امین وزیر صاحب
دا راته ووایه امین وزیر صاحب تاسو هم کم عمر چې کم دی د ماډلینګ عمر دی چېرته لاړ شئ ټي وي شوز کې هلته کې شاملات وکئ تاسو د خان صاحب سره دومره مینه د هغوی په مینه کې دومره لیونی شوي یئ چې در په در ګرځئ سخته ګرمي ده سخته یخني ده په صوابۍ کې هلته کې ناست تاسو ټنټ لګولی نو دا راته ووایئ چې داسې څه وجوهات دي چې ستاسو دا مینه ختمیږي نه د عمران خان صاحب سره بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین په ټولو نه اول خو نن چې موږ زیشان بای ته راغلي یو دلته چرسدې ته چرسدې ټول چې څومره هم ورکران دي تاسو په توسط سره زه اته پیغام ورکوم چې تاسو پراپر طریقې سره زیشان بای سره ودرېږئ مونږ چې کوشش کوو یا کرونا مونږ وقف کړي دي لکه څنګه چې تاسو سوال وکړو مونږ په عمران خان کې وینو عمران خان سره لاند چې کوم ټایم تیر کړی دی مونږ ته پته ده مونږ یخ چې کوم کاز دی یخ چې کوم سوچ دی هم پورا سټډي کړی دی یغه مونږ ته پته ده یغه مونږ ته معلومات دي په دې وجه مونږ ته کورونو چې کوم وړه وړه تکلیفات یې مونږ بالکل فیل کوو نه مونږ وایو چې د ملک چې مونږ ټیکوو یا په دې ملک کې چې کوم ظلم کوم بربریت شروع دی کوم زمونږ امن حوالې سره چې کوم په ملک کې تباهي شروع ده ملک تباهي طرف ته روان دی خو دغه یوه لاره ده ټولې مسلې په پاکستان کې چې نن سبا څه هم مسلې دي ټولې مسلې یو حل دی د عمران خان رهایی ده چې عمران خان مونږ رها کو انشاءالله د ملک به په کامیابی مینرل په حواله سره ووایي جی مینرل په حواله سره ډسکشن روان دی او پورا ملک کې دا صرف یو ډسکس دی چې مینرل چې دی دا ورکول پکار دی که نه قانون پاس کېدل پکار دی خیبر پښتونخوا کې حالانکه کې پی کې چې میجورټي ده هغه د عمران خان د ووټ د وجې نه ده خو علي امین ګنډاپور صاحب اوس دا وایي چې دا خزانه به ورکو او زمونږ ملک په ترقي کوي د دې نه مخکې مونږ ټول عمر دا اورېدلي شهباز شریف صاحب به هلته کې ویل چې سره زر راووته اوس په د پاکستان د آی ایم ایف د قرضې نه د هغوی د سختې نه به خلاص شي او مونږ به دا وکړو دا به وکړو هېڅ مو نه کړی شو اوس څه وایي چې څه به کېږي دا هر څه جی بالکل په ټولو نه اول خو حقیقي ازای ټایګرز دا چې کوم دیغ د بیل پاس کوي دا مسترد کوي او ان شاء الله زمونږ دا پورا پراپر طریقې سره پلان دی کچېرې دیغ دی دا بیل پاس کولو طرف ته روانوي بیا موږ د خیبر پښتونخوا چې څومره هم عام پاکستانیان دي صرف دا نه چې یا پی ټی آی ورکران دي چې څومره هم عام پاکستانیان دي اته به موږ خایو موږ به د خپل حکومت خلاف سټینډ اخلو او ان شاء الله دا چې کوم بیل دی دا به کله هم کامیابی دی ته نه ورکو او چې چیرې نن سبا تاسو ته پته ده چې چیرته هم دیغ دی راځي او داسې حرکتونه کوي اکه آرمي په تروبندې کوي که پولیس په تروبندې کوي خو ان شاء الله خیبر پښتونخوا عوام اوس هوښیار شوی دی دغه د په دې شی کې بالکل نه کامیاب علي ماپي ویلي دي چې که څوک ووټ ورکړي نو هغه د پی ټي آی مینوال نه دی نو دا راته ووایي چې دلته که ایم پی ایز ووټ ورکړي نو د هغوی به څه حالي په پبلک کې جی بالکل زه نن ټول امپیګان چې څومره هم امپیګان دي اته زه د پیغام ورکوم که چیرې هم تاسو دا ووټ ورکړه تاسو د خان صاحب سره غداري کوئ تاسو د خیبر پښتونخوا د عوام سره غداري کوئ او ان شاء الله لکه څرنګه چې تاسو ته مخته د ریحان زیب او دغسې پرویز خاټک اورال چې څومره هم دي تاسو به په دې نه بدترین ان شاء الله تاسو به ذلیلېږئ او کله به هم دا د پاکستان عوام تاسو ته ووټ نه کیدر کله به هم تاسو سره نه ودرېږي زبردست شو دي دلته د نور څه میلمانه راغلي دي ته د کم ځای نه رالي جی موږ د خیبر نه دا ولې د خیبر نه رالي دلته کې مردان کې کنونشن رالي سخته ګرمي ده څه ضرورت دی د کور کې به د آرام کولو په آرام به د ټایم پاس کېده زړه به د خوشحاله ته په دې سخته ګرمۍ کې راووتې او کنونشن له دا ولې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو مننه مونږ خو چې کوم دی د خان صاحب دپاره راځو مونږ چې کوم دی او بیا سپیشلی د حقیقي ازادي ټایګر چې کوم دی که نه مونږ دوی سره هر ځای ته ځو او د خان صاحب ویژن چې کوم دی دا مونږ خپلوو خان صاحب چې کوم دی زمونږ دپاره په جیل کې پروت دی خان صاحب زمونږ دپاره وتی مونږ د خان صاحب دپاره ګرمۍ ته او یخنۍ ته نه ګورو خان صاحب چې مونږ له کال کوي نو مونږ به هر ځای ته هم ځان رسوو که ګرمي یې که هر څنګه مونږ جاني مالي چې سب خدمت مې مونږ به خان صاحب ته تابعدار یو لبیک به دا تاسو ته پته ده چې ډي چوک ته مخکې ځوانان تلي نو په هغې کې ډېر زیات ځوانان چې دي شهیدان شوي ډېرې میندې چې دي هغه د خپلو بچو ته اوسه پورې لارې ګوري دا ولې او بیا به هم ځې هلته ډي چوک ته او انشاءالله بیا به هم ځو یره د مرګ ژوند یره هم ده که نه بالکل خو ګوره مرګ خو بس هم راځي مرګ خو به یو ځل راځي خان صاحب هم دا وایي چې مړ شي شهید شي داسې چې شهید شي چې نامه دې پاتې شي مرګ خو بس هم راځي نو چې خپل حقیقي ازادۍ دپاره مونږ شهیدان شو نو دا ښه نه ده چې زمونږ نامه پاتې شي مر خو باسم راځي چې په کټ باندې مر شي هغې څه فایده هو چې څه پکې کې هغه کې وفات شي شهید شي فایده خو به لري که نه زمونږ ویژن دا دی انشاءالله مونږ به چې کومه پورې هم ژوندي یو مونږ به د خان صاحب سره چې کوم دی که نه فرنټ باندې یو انشاءالله د خان صاحب په کال باندې به زمونږ لبی کړي انشاءالله زبردست شو دا راته ووایه هجرت به یې په لاس کې او په شاټو الفاظو کې د عمران خان صاحب څه خوري دی د اوسپنې جوړ دی په د هیڅ اثر نه کوي په د جمع اثر نه کوي په د ګرمي اثر نه کوي د باسي خانه ولا ورکوي خوراک څښاک ورکوي هغه پې اثر نه کوي
په داسې جیل کې هغه پاتې کیږي چې هلته کې یو مزدور هم نشي پاتې کېدی. دا څه وجه ده تاسو چېرته لیدلی چې دا د اوسپنې خو نه دی جوړ؟ دا زړګی چې کله انسان کې غیرت ورننوځي که نه، غیرت هم هغه د انتها غیرت چې ورلوي نو هغه اټومیټک د اوسپنې شي، بلکې هغه د فولادو شي. هغه باندې نه نور اثر کوي، نه پې ګولی اثر کوي، هغه باندې یو څیز هم اثر نه کوي چې کله انسان په ایمان او مکمل خپل چې څومره د ده په بدن کې، د ده په سوچ او د ده په ذهن کې څومره د الله تعالی سره مینه وي او ایمان یې مضبوط وي او هغه ووایي چې یاره زه د حق او سچ دپاره لګیا یم او هغه په دې باندې مطمئن وي، هغه په خپل اټومیټکلی د اوسپنې شي. بس از آسانو الفاظو کې به راته دا وایي جګړه به راسره نه کړي. د نواز شریف صاحب په جیل کې او د عمران خان صاحب په جیل کې څه فرق دی؟ نواز شریف صاحب خو ورته صاحب هم نه دی ویل پکار، خدای دې د کور بله ورځ ما یو کس ځای کې ویلي و، هغه ما ته مه کوایه صاحب ورته ولې وایم، یاره زما مجبوري ده، زما تربیت داسې نه دی چې زه مشر ته صاحب ونه وایم. خو تاسو څه وایي؟ داسې کار دی صاحب هغه چاته ویلی شي چې په هغه کې لږ احساس وي، لږ حس وي پکې. داسې بې حسه انسان ته صاحب ویل، هغه مولانا بجلیګر صاحب وایي دله ته چې دله نه وي هغه دلم دلی نو دله ته به دله وایو. نو نواز شریف چې دی هغه خو د عمران خان د خپو خاورو پسې هم نشي رسېدی، ځکه هغه ټول عمر ملک لوټ کړی دی او عمران خان په ملک باندې ځان لوټ کړی دی او انشاءالله تعالی اوس به ډېر جیل کې نه پرېږدو. اوس که الله ته منظوره وي دا زیشان بی غوندې، احمد بی غوندې دا هلکان دا ځوانان چې کم راوتي که نه، انشاءالله تعالی دا به اوس که خیر جیل نه مونږ د خپل زور په بازو راولو، چاته به منت نه کوو، اوس یې مونږ په زور غواړو. زبردست شو جی ګرانو عزتمندو، د زیشان بی علاقه کې موجود یو او دلته کې د دوی د طرف نه د دوی چې دی هغه د خدمت د طرف نه دی او عمران خان صاحب اویرنس چې چاته هم رسېدلی، د عمران خان صاحب تعلیم چې چاته هم رسېدلی، هغه په خپله علاقه کې یو مقام جوړ کړی او مقام یې داسې جوړ کړی چې عوام الناس خدمت. دا زیشان صاحب دی، مونږ چې دې علاقې ته راتلو مونږ خالي زیشان صاحب به یادولو او هر چا به تپوس کو هغه پی ټي آی والا ما وي جي او هغه پی ټي آی والا. نو دا پی ټي آی والا دا څوک دی؟ دی هم ډي چوک ته تللی و، دله هم مور او پلار اجازت ورکړی چې زه لاړ شه بچې، خو هله به کور ته راځئ چې عمران خان ته واپس نه راوستی. خو هلته ډز ډوز شروع شول او هلته کې چې کومه دهشتګردي شوې وه هغه ټولې دنیا ته پته ده، دوی هم شکر دی ژوندي راورسېدل. خو که دا څه بله پالټي وی نو بیا که هغوی ډېر کمپین کړی وی یا ډېرې څه کړی وی، میندو به وی چې نه ګلونو مونږ خپل بچي نشو رایستی. ستاسو جانئ ستاسو سیاست دی، تاسو خپل سیاست کوئ، خو سلام دی زمونږ د خیبر پښتونخوا او د پوره پاکستان هغه والدین ته، میندو ته، پلارانو ته چې د ډېرو پکې بچي شهیدان شو، خو چې د چا شهیدان نه دي غازیان راغلي، هغوی ته هم مور او پلار وی بچې بیا به ځئ او عمران خان به ازادوئ. یو جهان مننه کوو زیشان صاحب، هجرت کامران صاحب او د فرحات خان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. دا پښتون غږ دی، دا د سره مخکې شیر کوئ، ثواب به هم کېږي او جنت ته به رسئ او ستاسو او زمونږ لیډر عمران خان صاحب به زر تر زره ازادېږي. د الله په امان.